د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی ځان مړ کړي خودکشي وکړي نو په ده باندې د جنازې مونځ کول روا دي او که نه؟ الجواب ځان وجل دا په ګناه کبیره کې راځي خو کفر نه دی مونځ به په چا باندې نه کوې په کافر او په مشرک به نه کوې نو دا ځان چې وجلی دی که په هره طریقې ځان وجلی دی دی ګناهګار دی ګناه کبیره کې واقع شوی خو دومره دی چې د دایره اسلام نه په دې باندې وتی نه دی او حدیث کې دا راځي چې د جابر بن سمره د روایت ته په صحیح مسلم کې چې یو کس ځان په نیزه یا په غشي باندې وجلی نو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مونځ نه و کړی رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مونځ نه و کړی اوس دا هر مسله کې به لازم علماو ته رجوع کې و چې دا حدیث ته وي ترجمې سره دی ثابته شو چې کوم سړی ځان مړ کړي په هغه باندې به جنازه نه کوي ځکه چا نه دی کړی رسول صلی الله علیه وسلم نه دی کړی بس بیا ګرځه فتوی لګوه نه څومره چې د امت علما دي دغه ټولو په دې باندې اتفاق دی او د امت اتفاق دی چې دا سړی مسلمان دی کافر نه دی خو ګناه یې کړې ده نو بیا پکار دا ده چې دغه وخت باچا قاضي غټ عالم د علاقې مشر د علاقې امیر هغه له پکار دی چې په ده باندې جنازه ونه کړي ولې به ونه کړي ځکه چې کافر دی نه ولې ونه کړي چې دا خلک د دې ګناه نه منع شي سبا له به یو سړی وي چې وګوره یعنې هغه پلاني هغه دومره غټ عالم هغه پې جنازه ونه کړه نه که ما وکړه ما دا کار وکړو نو زما جنازې له هم د مشران کسان به نه راځي دی به ویرېږي دې ګناه نه خو عام مسلمانان به په ده باندې جنازه دا به کوي او د ده لپاره دعاګانې غوښتم جایز دي چې الله ته یې وبخښه کافر خو نه چې نه به جنازه کوي او نه به وله دعاګانې غواړي د عوامو مسله د عوامو په ذهن کې ایسې پرته چې یو سړی ځان مړ کړي بیا د تپوس کې به ده به جنازه کوو که نه چې دا ګناه کې واقع د رسول صلی الله علیه وسلم چې چا ځان داسې مړ کړو قیامت پر ورځ به الله دغه سزا ورکوي په جهنم کې به هم ځان دغه شان وژني بار بار خو دا ګناه کبیره د کفر نه دی والله اعلم